السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم رور پوښتنه کړې ده چې یاره د غوا یو بچی دی او د هغې په ماشومتوب کې په دې ښکرونو باندې څه دوی وي چې دا ښکرونه یې راشنه نشي، هغه بیا شنه هم نشي، فلهذا همدغه رنګې پاتې شي. نو دې باندې د قربانۍ څه حکم دی؟ جناب محترمه، دې باندې بلا کراهته قرباني جایز ده. هغه ښکرماتې چې کومې ښیي که نه، خو هغه ښکرماتې ښیي. دا مسله مخکې په دې ګروپ کې مونږ حل کړې، زه به هغه مسله را پیدا کړم، نشر به یې کړم. ښکرماتې هغه ښکرماتې باندې قرباني نه کېږي چې لاندې دماغ یې ترې نه ښکاري. دا مسله خو حقاني فتاوی هم ذکر کړي، احسن الفتاوا هم ذکر کړي، او دغه رنګې مسایل کا قرباني کې مسایل کا انسایکلوپیډیا، هغه مفتی انعام الحق صاحب حفظه الله چې کتاب په مستقل په قرباني یو کتاب لیکلی دی، هغه ځان ته واخلئ، هغې کې هم شته دی. هغه غوا باندې قرباني نه کېږي یا په هغه ځناور قرباني نه کېږي چې ښکر یې دومره ماتې چې لاندې مازغه ترې نه ښکاري. که لاندې دماغ او مازغه یې ترې نه ښکاري او صرف یې د څرمنې سره د ښکر کټي، نو بیا خو هېڅ خبره نشته دی، په هغه باندې خو بلا کراهته جایزه ده. او د دې خو کټ نه وي، صرف دوی پې وي چې را نیغ نشي، را اوچت نشي، را غټ نشي، نوره خو څه مسله پکې نشته دی، څه مازغه خو یې پې ښکاري، نو بلا کراهته پې قرباني جایز ده. السلام علیکم ورحمت الله.